الله په موږ د خیر او د رحمت باران وکا الله په موږ د برکت باران وکا او دا ګرمي دی په خپل فضل او کرم او احسان باندې ختم کا ګوره ګرمۍ کې د سیمو وای خچ اوف د ګرمۍ نه مړ شو مخه د ګرمۍ نه شکایت مکوي په ګرمۍ مخه پکېږي ګرمي چې کله وش وسکول پکار دی نبی علیہ السلام څه طریقه موږ ته خود لیدا نبی علیہ السلام وی چې کله ګرمي د ډیره وش وسو کا نبی علیہ السلام دا دعا ځان سره وایا لا اله الا الله اللهم اجرني من حر جهنم اے هغه ذات چې تتنه تنهای الله ته یوازې تا سره شریک نشته دی الله موږ د جهنم د ګرمۍ نه وساته الله موږ د جهنم د تپ نه وساته د دنیا بس ګرمي وي او د دنیا بس خولي وي او پدې کې بس تکلیف الله د جهنم د ګرمۍ نه مساته الله د جهنم د تپ نه مساته الله د جهنم د عذاب نه مساته الله د جهنم د مصیبت نه مساته دا نه چې معمولی مونته خولي او دومره غټ شکایت چې ګرمۍ نه مړ شو مو ګرمي ده نه نبی علیہ السلام چې ګرمي دي زیاته شو کوم دعا وایا لا اله الا الله اللهم اجرني من حر جهنم الله بچ مو کده جهنم د ګرمینا الله ته یو ذات تنه تنهای تا سره په عبادت کی الله تا سره بل څوک برخدار او شریک نشه خدای موږ د ګرمینا بچ کینو ګرمی نه ما نه ما ز په دې احساس ما ته شچی ګرمی دا زمانم چې خلکو ته تکلیف دی ما تم ګرمی دا خصو کو د ګرمۍ پوجا موس پریدو سو کو د ګرمۍ پوجا تلاوت پریدو سو کو ذکر پریدو قران پریدو نه دا شیان نه پریدو البته ګرمي دا څنګه د دنیا په خاطر برداشت کوو د پیسو په خاطر برداشت کوو د سیبه د الله په خاطر د قران په خاطر د دین په خاطر هم برداشت کوو